طالبانو دا ځل افغان حکومت ته بل فرمایش ورکړ. طالبانو تازه سو ویلې څه غواړي دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. طالبان په راتلونکو 10 ورځو کې د خپلو 7,000 بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د امریکا سفارت شارلز د پیر له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د دوحې د هوکړې پر بنسټ طالبان په راتلونکو څه کم 10 ورځو کې د دې غوښتونکي دي چې افغان حکومت له زندانونو یې شاوخوا 7,000 نور بندیان هم خوشي کړی شي. نوموړي ټینګار کړی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې هوکړه باید عملي کړای شي. راس ویلسن همداراز وایي چې د طالبانو او امریکا د هوکړې ټول موارد له یو بل سره تړلي دي او دا شی نشي کېدی چې یو برخه عملي کړی شي او تر بلې برخې سترګې پټې شي. امریکا داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې افغان حکومت د نورو طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه تازه څه نه دي ویلي. ولسمشر غني 2 ورځې وړاندې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې افغان حکومت د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړل او اوس د طالبانو وار دی چې سولې ته خپله ژمنتیا وښایي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ.